السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې به موږ تاسو ته یو 3D ماډل جوړو. ما دلته یو اسان غوندې یو فرنیچر دا ما سلیکټ کړی دی. دا به موږ ماډل کوو. دا ما نه ګوګل نه دا پکچر سکرین شاټ دی اخیستی دی او تاسو ته به زه دا جوړوم. دا ډېر ایزي ماډل دی خو زه تاسو ته صرف په دې کې تکنیکس ښیم چې تاسو مختلف ماډل په څنګه طریقې سره جوړوئ. دې سره ستاسو پریکټس هم کیږي او تاسو ته دا آیډیا کلیر کیږي چې تاسو به یو 3D ماډل به څنګه جوړوئ. دلته موږ سره په دې کې څه پیمایش نشته چې یاره د دې پته لګي چې دا څومره دی څومره دی، خو موږ به له ځانه دې کې خپل پیمایش والو او موږ په دې کار کوو. صحیح ده. دې کې دا مین کرو ده، دا طرف ډېر کرو دی پلټ دی او دا سایډ پلټ دی او منځ کې دا ځای نه دي. نو دا موږ په اسانه طریقه کوو چې کومه ډېر اسانه موږ به تاسو ته پای کوو. صحیح ده. نو راځه زه تاسو ته جوړوم. اول دا که تاسو وګورئ دا بالکل یو داسې یو سکویر دی په دې کې. نو زه به یو سکویر جوړ کړم او زه به دا والم 100 کاما او 70 به والم. صحیح ده. دا څه داسې غوندې دی او په بره باندې دا به موږ 100 والو ځکه چې تاسو ته مې ویل چې دا 100 لږ سکویر غوندې ښکاري موږ سره. تاسو ته وګورئ. صحیح ده. اوس د دې دا پارټ به موږ جوړو دا سایټ. نو دې لپاره به زه څه چلو کړم، دلته به زه یو لاین واخلم لږ زه به وایم چې د دې نه به زه څونه والم یا به زه د دې نه دا دې نه کاپي کړم او په بره باندې به زه لاړ شم. تقریبا دا به څومره وي، زه به 30 والم. صحیح ده. او بیا دا وګورئ دې کې اوس موږ کرو جوړو. نه کرو موږ څنګه جوړو، اول به زه لاین والم ځان ته به ریفرنس جوړ کړئ. صحیح ده. ریفرنس نه بغیر کار مه کوئ. نو زه به والم تقریبا 10 به داسې لاړ شم. 10 خو 10 به څومره وي، 10 به صحیح وي که نه، تقریبا 10 نه زه به 15 والم. صحیح ده. او داسې به زه 15 لاړ شم او په لاندې به زه د دې نه یو والم 15. زه به والم آرک. د آرک شارټکټ دی موږ سره A. تاسو به داسې راشئ دې کې تاسو به آرک ډرا کوئ. تاسو به وګورئ چې کوم ځای کې تاسو سره سیټ راځي. ګوره چې دلته به ته خیال کوئ چې بار دننه نشي. صحیح ده. د لاین سره معمولي غوندې چې دننه بار نشي داسې. تاسو به داسې راځئ او دلته پرېږده. صحیح ده. دا آرک تاسو یو جوړ شو. دا به سمپلی تاسو په د دې پوش پول په مدد سره به تاسو په شا بوځئ داسې او هغه ځای کې به دې سره جوخ کړئ. داسې به نه بوځئ. صحیح ده. دې سره به جوخ پرېږدئ بس هغه په خپله ډیلیټ شي. صحیح ده. دغه شان دې طرف ته مو کوئ. دا لاینونو ضرورت موږ څه نشته د دې او د دې. صحیح ده. د دې موږ څه ضرورت نشته. بل به تاسو چلو کوئ دې کې څه ورکړي، دا د دې نه دې پورې دا یو اپسیټ اخیستی دی دوی دننه. خو داسې چل به وکړو چې دننه به اپسیټ والم او زه به 3 ولیکم. بیا به زه د دې نه دننه زه والم اپسیټ. د اپسیټ شارټکټ اف دی. ها زه په شارټکټو کار کوم او زه به 2 والم. صحیح ده. دا موږ سره رالو داسې. تاسو به داسې چلو کوئ چې د دې نه به سیده یو لاین والئ لاندې پورې به دا سیده بوځئ او داسې دلته که دا تاسو ډیلیټ هم کړئ د دې څه ضرورت موږ څه نشته. دا او دا او دا داسې. صحیح ده. دا به موږ سره اوس داسې دا پوینټونه جوړ شي. تاسو ته وګورئ دا ځای. صحیح ده. بیا منځ کې دې کې دا ځایونه دا ځایونه هم جوړ کړو خو لږ تاسو دې کې اوس یو چلو کوئ چې دا لږ په شا باندې ایکسټروډ کوئ. دا به کو څونه به بوځه تقریبا به څونه وي تاسو ته وګورئ. نو زه به 3 والم. صحیح ده. 3 ما واستو او دا تقریبا به موږ سره څونه وي، دا به زه والم 2.75. صحیح ده. دا به څه داسې وي. او بل که تاسو وګورئ دلته دا دی موږ څه خالي دی. نو دا به تاسو څه چلو کوئ، دا دی به ونیسئ او ایکسټروډ به یې کوئ په شا باندې. داسې به بوځئ یو منټ داسې هغه ځای ته چې بوځئ که نه بل سره به یې ولګوئ لږ په احتیاط سره. داسې به دا تې ختم شي. ته وګوره اوس به د دې دا به ډیوایډ کوئ خپل منځ کې. دلته د دې میډ پوینټ تاسو وګورئ. اول د دې میډ پوینټ بعضې نیم ټایم کې که درکوي نه غلط وي که نه. نو تاسو به دلته راشئ د دې میډ پوینټ دا دی او د سیده لاین او بیا د دې میډ پوینټ وګورئ او بالکل پرفیکټ تقسیم کوئ. صحیح ده. تاسو وګورئ دلته څنګه دی. دا دې کې معمولي غوندې موږ سره به دا ډیلیټ کړم او اول به زه د دې نه لږ اپسیټ والم. اپسیټ به زه والم تقریبا زه به والم 1 چې 1 څونه دی، 1 ډېر دی. زه به کم والم. زه به 0.2 به والم. دغه 0.2 صحیح دی.
0.2 به دلته مولم اف به پریس کړئ او ډبل کلیک بلته وکړئ نو دلته 0.2 راشي. صحیح ده. تاسو به دا دوه په شا باندې بوځئ لږ، دا به داسې دواړه په شا بوځئ، په شا باندې سوري دا په مخ کې رالو او دام. صحیح ده چې دې کې لږ ګیپ راشي. صحیح ده چې دا تاسو ته لږ ښکاري، لږ ګیپ تاسو ته پکې رالو. اوس موږ سره دا 2 پوینټ پاتې دي، دا به هم جوړ کړو تاسو ته. صحیح ده. دا به تاسو فالو می په کمانډ باندې جوړ کړئ او هغه باندې دا تاسو کولی شئ. ګوره څنګه به کوئ. زه راځم دلته زه یو سرکل ډرا کوم داسې. صحیح ده. او بیا راینه زه به والم یو لاین، دا د ریفرنس لپاره بالکل سټریټ لاین علم او یو لاین به زه دلته والم. تاسو صرف ټیکنیکس وګورئ چې دې څنګه جوړوم. صحیح ده. یو طرف جوړول دا کافي دی، بس دواړو طرف ته نشو جوړولی. دا ځای نه زه بندوم او د دا کټ کوم. اوس به د دې نه زه آرک والم، دې پورې به یو شي، بل آرک به دلته داسې جوړ کړم. صحیح ده. دا ما سره یو شیپ جوړ شو، دا شیپ به دلته میلاو کړم، دا به زه ټریم کړم. دا دی نه، د دې ضرورت نشته، د دې نشته، سوري دا موږ لا ټریم کول دي، دا دی. صحیح ده. اوس دا به تاسو روټیټ کړئ. دا به موږ څنګه روټیټ کوو، تاسو ته ما ویلیو تاسو به راشئ د دې دا به داسې موږ روټیټ کوو. نو موږ به دلته یو ریفرنس وګورو، ځکه چې دلته موږ له دا وای اکسس باندې نه راکوي. نو زه وایم چې د دې سره دا روټیټ شي په څونه باندې، په 90 کې دې شي. صحیح ده. نو دا وګوره 90 کې روټیټ شو. دلته به تاسو یو مهرباني وکړئ چې دلته به تاسو یو سرکل ډرا کړئ، وړوکی غوندې ډرا کړئ او په دې سرکل به کلیک کړئ، بیا فالو می، بیا په دې کلیک کړئ. نو به تاسو له یو ابجیکټ درکړي. صحیح ده. دا تاسو دې کې بیا هغه شان سیټ کولی شئ. که دا تاسو ته ډېر بره ښکاري نو دا داسې چلو کړئ چې د دې کې یو ځای کړئ او دا ترې ټریم کړئ. صحیح ده. دا ځای نه هم ترې ټریم کړئ. اوس تاسو وکړئ په دې کلیک کړئ، فالو می، بیا په دې کلیک کړئ. نو وګوره تاسو له به یو ابجیکټ درکړئ. دا به تاسو چلو کړئ چې دا واپس روټیټ کړئ، روټیټ او په دې انګل به موږ روټیټ کوو. څونه په دې طرفه به موږ څونه کوو، 90 انګل کې به لاړ شو. صحیح ده. او دا به اوس وړوکی کړئ، سایز به وړوکی کړئ. تاسو ته ما ویلي چې سایز څنګه وړوکی کېږي، دا ما تاسو ته کلاس کې ویلي وو مخکې، وګورئ. او بیا زه ځمه دا د موو کومه، دا به زه موو کړم د دې دي نه. نو دلته له یو ریفرنس لاین جوړو، ځکه چې داسې دا موږ سره پرفیکټ نه راځي. نو دلته به یو لاین وګورئ، سنټر لاین به کوم دی کې موږ سره اوس به دلته پیدا کول غواړي. دا موږ سره رالو، دا شو او ډایرکټ لاندې راشه. بیا خیر دی موږ ډیلیټ کړو. صحیح ده. نو یو ځای به دا موو کړئ، داسې بیا ونیسئ او یو پیره دلته کېږئ او بیا دې نه کاپي والی بل دلته کېږئ. صحیح ده. نو تاسو ته وګورئ دا که لږ اخوا دې خوا که نه تاسو سمولی شئ. صحیح ده. باقي دا تاسو ډیلیټ کړئ، موږ ته څه ضرورت نشته دی د دې. داسې د دې تاسو چې کله یو ابجیکټ جوړوئ نو تاسو به اول هغه وګورئ چې تاسو په کومه طریقه اسانه جوړېږي. دا مختلف طریقو باندې نور هم جوړېږي، خو زه تاسو ته صرف هغه کار کوم چې موږ پکې لږ ایډیټینګ هم وکړو او کار هم موږ ته اسان شي. نو دا اسانه طریقه نه، دا ما تاسو ته لږ په ګران طریقه وکړو، دا نور هم په اسانه طریقه کېږي، خو هغه لږ هغه ځای ته موږ لا نه یو رسېدلي، هغه سټیج ته. نو تاسو به بیا کنفیوز کېږئ. نو زه درته هغه نه کوم له عمره کې مخکې ځئ. نو ستاسو مین مقصد، ستاسو مین ګول دا چې تاسو ایز 3D هر یو څیز ډیزاین کولی شئ، موډل کولی شئ. نو انشاءالله امید دی دې کې به تاسو لږ ډېر څه زده کړي وي. انشاءالله بل کلاس کې به تاسو ته حاضر شو. نو یې پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.